ذبیح الله مجاهد چترال کې برید د افغانستان له خاورې په ګټه اخیستو نه دی شوی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په موکړی د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ده. ذبیح الله مجاهد وایي چترال کې برید د افغانستان له خاورې په ګټه اخیستو نه دی شوی. اسلامي امارت د پاکستان هغه ادعا بې ځایه بللې چې وایي ګواکې د چترال په سرحدي سیمه کې د پاکستاني طالبانو وسلوال برید د افغانستان له خاورې په ګټه اخیستو شوی و. په دې برید کې چې د چترال د بمبروت لرې پرته سیمه کې شوی و او امنیتي چارواکو پکې د مرګ ژوبلې اوښتو راپورونه ورکړل شوي وو. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په ګډون د بل هیڅ هیواد پر ضد استعمال کړي. نوموړي زیاته کړه ګاونډي هیوادونه باید د ناامنۍ په برخه کې خپلو ستونزو ته په خپل هیواد کې متوجه شي او باید هر څه افغانستان پورې ونه تړي. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR ویلي و له افغان حکومت تمه کیږي چې خپل مسؤلیت ترسره کړي او سخت دریځو ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان پر ضد افغان خاوره وکاروي. د پاکستان پوځ په وینا په دغو بریدونو کې 4 پاکستاني پوځیان او 12 وسلوال وژل شوي. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې راغلي د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د وسلوالو سخت دریځو د خوځښتونو په هکله معلومات پر وخت له افغان حکومت سره هم شریک شوي وو او له همدې کبله په پوستو کې پوځیان هم د تیارسۍ په حالت کې وو. د کوز چترال سیمې DC ډیپټي کمشنر محمد علي بیا وایي ډیورنډ کرښې ته نږدې دغه برید پاکستاني طالبانو کړی او په وینا یې اوس سیمه د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. ښاغلی علي زیاتوي چې په اشورټي او جنجرډ سیمو کې پر پوستو دغه بریدونه د چهارشنبې په ګهیځ 15 بجې پیل شول چې تر 8 بجو یې دوام وکړ او له هغه وروسته 1 ساعت ډزې بندې شوې، خو وروسته بیا هم خال ډزې کېدې. په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا او د بلوچستان ځینو سیمو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې تر ډیره پوځیان او امنیتي ادارې په نښه کېږي. پاکستان په تیر کې د دغه ډول بریدونو پر بلوچ بیلتون پالو ډلو او پاکستاني طالبانو ور اچولې ده.